السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا مسأله خو ډیره ضرور ده او باید ټولو ملګرو سره ته ورسیږي او نشر شي. دا نن د محرم ورځې دي او نن سبا د محرم الحرام ورځې دي او شیعاګان په دغه ورځو کې شربتونه ورکوي، خوراکونه ورکوي. نو هر مسلمان باندې لازم ده چې د دې خوراک او شربت نه ځان وساتي. ولی؟ ځکه کتابونو کې راځي چې شیعاګان دغه خیراتونه او دغه صدقې او دغه شربتونه د غیر الله په نوم باندې ورکوي، او کوم شی چې د غیر الله په نوم باندې دغه استعمال خوراک ناجایز نه ده. یو د شیعاګانو سره عام خوراک ده، مثلا داسې شی پخ کړي وي چې هغه کې د حرمت اثرات نه ښکاره کېږي، نښې نښانې نه ښکاره کېږي، د شیعاګانو هوټل وي او پاک لوښي هم پاک وي، مردار نه وي، او خوراک وي داسې خوراک وي چې هغه ذبح شوی نه وي، ځکه د شیعاګانو لاس ذبح نه ده صحیح. چرګ حلال کی یا پسه حلال کی دغه خوراک هم نه ده صحیح. مثلا بینډۍ پخ کړي وي یا ترکاری وي یا لوبیا وي یا وریځې پخ کړي وي او د حرمت کوم نشان پکې نه معلومیږي، نښې نښانې نه معلومیږي پکې، نو عام خوراک وي، نو دغه بیا شرعاً جایز ده. او یو د دوی د میلو خوراکونه، د دوی د داسې جشنونو خوراکونه، د داسې رسوماتو خوراکونه، دا اکثره په نوم د غیر الله باندې بناوي. په هر مسلمان باندې لازم ده چې داسې خوراک نه ځان وساتي، د استعمال جایز نه ده، ناروا ده، حرام ده.